تازه خبر پر پاکستان د هند د ځوانمرګو ډرون الوتکو بریدونه لا هم روان دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پر پاکستان د هند د ځوانمرګو ډرون الوتکو بریدونه لا هم روان دي او پاکستانی منابع د ویډیو خپرولو ترڅنګ وایي چې د پنجاب په هواري یا کیپټن او اوکاړه کې د هند 6 ډرون غورځولي دي. د پاکستان پوځ وایي د اسرائیلو هند ساخت 15 ډرون الوتکې تر اوسه غورځولي دي. دغه ډرون د توغندي په څیر توغول کیږي، د ویشتل کېدو بیا تر هدف پورې 1000 کیلومتره مزل کولی شي. مسلسل 9 ساعته الوت کوي، رادار جام کوي او 30 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي لیږدوي او بالاخره له غورځېدو سره ځانمرګي برید ترسره کوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر.